जी بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نامه د هغه لوی ذات چې ډیر بخښونکی او مهربان دی. د انګلیش ټو پښتو لرنینګ زده کوونکو، نن ما ستاسو دپاره ډیر زبردست ډیر آسان کلاس راوړی دی. زه امید کوم چې د دې نن کلاس نه به تاسو ډیر څه زده کړئ، ستاسو په انګلیش کې به ډیر ښه والی راشي. دا نن ډیر آسان کلاس دی. د انګلیش بنیادی جملې دي، پکې وړې وړې جملې دي، د دوو او د دریو ټکو جملې دي. ما په دې کلاس کې ستاسو دپاره راوړي دي، ستاسو د انګلیش ښه کېدو دپاره مې راوړي دي، او زه له تاسو نه پوره امید کوم چې کلاس به راسره تر اخره پورې ګورئ، نو هله به تاسو د دې نه څه زده کوئ. د کلاس د شروع کېدو نه اول مخکې ټول زما سلام واخلئ، او د سلام نه وروسته ټول درود پاک ووایئ او د کلاس شروعات وکړئ. د کلاس اولنی سنټنس چې زه ووایم کنه، I am coming، دا د پریزنټ کنټینیو سنټنس دی. د دې مطلب شو چې زه را روان یم، یعنی زه راځم. I am coming، زه راځم. که تاسو چاته وایئ کنه چې زه راځم یا زه را روان یم، نو تاسو ویلی شئ I am coming، زه راځم. او بیا که ورته د را روان وخت خبره کوئ، نو بیا به څنګه وایئ I will come، زه به راځم. I will come، زه به راځم. بیا داسې مخکې تاسو وګورئ I will try، زه به کوشش کوم. I will try، زه به کوشش کوم. دا ویل چې تاسو کوم وینئ، دا د به دپاره د را روان وخت دپاره استعمالیږي. یعنې زه وایم کنه چې زه به، دغه به چې کوم دی د دې دپاره راځي ویل. I will try، زه به کوشش کوم. I came، زه راغلی یم. I came، زه راغلی یم یا زه راغلی اوم. I try، زه کوشش کوم. I try، زه کوشش کوم. او بیا بلې جملې ته تاسو وګورئ I tried، ما کوشش کړی. یعنی دا tried چې کوم دی دا د دې سیکنډ فارم دی. د try سیکنډ فارم دی، دا tried شو. نو چې tried شو د سیکنډ فارم شو، نو بیا به وي د تیر وخت خبره. یعنی ما کوشش کړی. یعنی که زه ووایم چې په دې کلاس باندې ما کوشش کړی دی، نو زه به بیا څه وایم I tried، ما کوشش کړی. ها مخکې وګورئ let me inside، let me inside، ما دننه بوزه. یعنی ما دې کور ته دننه بوزه. let me inside، ما دننه بوزه. bring him inside، هغه دننه راوله. پس که زه په کور کې یم کنه او زه چاته وایم چې هغه دننه راوله، یعنی هغه کس دننه راوله. bring him inside، هغه دننه راوله. او بیا مخکې وګورئ I am hungry، زه اوږی شوی یم. I am hungry، زه اوږی شوی یم. let me out، ما بهر وباسه. let me out، ما یار د دې کمرې نه د دې کور نه بهر وباسه. موږ داسې کله کله وایو کنه، نو که تاسو په انګلیش کې داسې وایئ نو ویلی شئ let me out، ما بهر وباسه. once again، یو ځل بیا. مونږ وایو کنه چې یو ځل بیا، مړه یو ځل بیا کوشش وکړه. once again، یو ځل بیا. try once again، یو ځل بیا کوشش وکړه. try once again، یو ځل بیا کوشش وکړه. who is that، دغه څوک دی. who is that، دغه څوک دی. he is standing، هغه ودرېږي. standing وایي ودرېدلو ته. he is standing، هغه ودرېږي. he will stand، هغه به ودرېږي. تاسو ته ما وویل کنه چې will د را روان وخت دپاره راځي، د دې دپاره به موږ په پښتو کې به وایو. he will stand، هغه به ودرېږي. he stood up، هغه ولاړ او. he stood up، هغه ولاړ او. ها بیا مخکې وګورئ I like both، زما دواړه خوښ دي یا زه دواړه خوښوم. I like both، که تاسو ته دوه څیزونه وي او تاسو وایئ چې زما دا دواړه خوښ دي، زه دا دواړه خوښوم،
I like both. زما دواړه خوښ دي. I like this one. زما دا یو خوښ دی. I like this one. زما دا یو خوښ دی. بیا تاسو داسې ووایئ ګورئ مخکې چې کوم دی am I wrong آیا زه غلط یم که د چا نه څه تپوس کوئ که نه چې آیا زه غلط یم زه په غلطه باندې یم am I wrong آیا زه غلط یم was I wrong آیا زه غلط was I wrong آیا زه غلط what did I wrong ما څه غلط کړي what did I wrong ما څه غلط کړي we promise مونږ وعده کړی we promise مونږ وعده کړی او ګورئ بیا د دې سیکنډ پام چې مونږ استعمال کو we promise مونږ وعده کړی ده د تیر وخت خبره ده که نه مونږ وعده کړی ده نو بیا به مونږ promise د ed اضافه ورسره کوو د d اضافه به ورسره سوري کوو promised مونږ وعده کړی ده we promised مونږ وعده کړی ده we will promise مونږ به وعده کوو we will promise یعنی مونږ وعده کړی نه ده مونږ به وعده کوو we will promise مونږ به وعده کوو come with us مونږ سره راځه come with us مونږ سره راځه come with me ما سره راځه یعنی زه دغلته کې زما ما سره راځه come with me ما سره راځه او که تاسو بیا د فیمیل خبره کوئ نو تاسو ویلی شئ come with her د هغې سره راځه come with her د هغې سره راځه come with him د هغه سره راځه یعنی خر د هغې دپاره راځي او خم د هغه دپاره راځي د میل او د فیمیل دپاره دا راځي هر د فیمیل دپاره راځي او هم د میل دپاره راځي come with him د هغه سره راځه all right صحیح ده یعنی سمه ده all right سمه ده focus here دلته توجه وکړه یعنی زما د کلاس ته توجه وکړه focus here دلته توجه وکړه help me زما مدد وکړه یعنی زما مرسته وکړه help me زما مرسته وکړه find him هغه وګوره find him هغه وګوره go ahead مخکې ځه go ahead مخکې ځه ahead وایي مخکې ته come back واپس راشه come back واپس راشه دا ګورئ ډېرې د روزمره استعمال جملې دي که تاسو یې زده کول غواړئ دا تاسو زده کړئ دا بس تاسو هر ځای کې په کار باندې راځي inform me ما خبر کا inform me ما خبر کا remember me ما یاد ساته remember me ما یاد ساته inform him هغه خبر کا inform him هغه خبر کا inform her هغې خبره کا inform her یعنی مونږ وایو که نه چې هغه خبره کا inform her هغه خبره کا don't fight جنگ مکوه don't fight جنگ مکوه don't panic ویریږه مه don't panic ویریږه مه don't panic ویریږه مه don't argue بحث مکوه argue وایي بحث ته مونږ وایو که نه چې مړه بس که پرېږده و بحث مکوه don't argue بحث مکوه correct it دا صحیح که یعنی دا سم که مونږ وایو که نه چې دا سم که correct it دا صحیح که دا سم که don't lie دروغ مه وایه don't lie دروغ مه وایه I am afraid زه ویریږم I am afraid زه ویریږم befriend him هغه سره دوستی وکړه befriend him هغه سره دوستی وکړه tell me ما ته ووایه tell me ما ته ووایه څه چل شوی ما ته ووایه tell me ما ته ووایه wash it دا ووینځه wash it
که څه څیز وي او موږ وایو چې دا څیز ووینځه نو تاسو ویلی شئ wash it دا ووینځه. don't talk خبرې مه کوه. don't talk خبرې مه کوه. watch closely د نږدې نه وګوره. watch closely د نږدې نه وګوره چې بیا دې په زړه کې څه شک نه وي د نږدې نه یې وګوره. watch closely د نږدې نه وګوره. leave it دا پرېږده. leave it دا پرېږده. leave وایي پرېښودلو ته. believe me په ما اعتبار وکړه. believe me په ما اعتبار وکړه. خو په دې ځای باندې د نن ورځې د کلاس اختتام کوو. زه امید کوم چې د دې وړې شان ویډیو نه د دې ورکوټي شان کلاس نه به تاسو ډیره فایده اخیستې وي. تاسو به ترې ډیر څه زده کړي وي. که ژوند وي زه به راځم د یو بل نوي کلاس سره. ما هم په خپلو خصوصي دعاګانو کې یاد ساتئ او زما به هم تاسو ته دغه دعا وي چې چرته هم یې الله مو ښاد ساته، آباد ساته او بریالي ساته. د لوی الله په امان.